سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. نن در سره یوه داسې ویډیو شریکوم چې د یو پیر ویډیو ده چې هغې په خپله کمره کې د یوې ښځې سره بدکاري یعنې زنا کړې ده. دغه پیر د ښځې سره دغه بدکاري څنګه کړې ده، ولې کړې ده او په کومه طریقه یې ورسره دغه بدکاري کړې ده. دغه ټول معلومات نه خبروم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو. دغه ښځه چې خپله واقعه بیانوي وایي چې زما ډېره موده اولاد نه کېدو، زما او د خاوند مې ډېره په مینه باندې واده شوی و. هغه وایي چې د اولاد نه کېدو په وجه به ما ته ډېرو خلکو پیغورونه راکول ځکه چې زما د واده 8 کاله شوي وو خو زما اولاد نه پیدا کېدلو. سوچ مې کولو چې کوم داسې کار وکړم چې ما ته الله پاک اولاد راکړي. چې د هغې نه پس ما هم دغه یوه ملګري سره په دغه خبره شریکه کړه. هغې ملګري مې راته وویل چې دلته یو پیر دی، هغه ته به لاړه شي، تا ته به یو دعا هم وکړي او څه ساختونه او تعویضونه به درکړي. هغې سره به الله پاک ډېر خلک هم کړي دي او تا به هم ښه کړي. نو ما هم ښه وګڼل او ویل مې چې د جمعې په ورځ هم هلته د پیر خوا ته ورشم او هغه به د جمعې په ورځ باندې کور کې وي. خو دغه ښځې وایي هغه ما ته په دغه وخت کې ساختونه یا تعویضونه را نه کړل او زما نه یې ټوله قصه واوروله او راته یې ویل چې ته 2 ورځې پس راشه. نو 2 ورځې پس چې زه کله ورتلم نو ما سوچ وکړو چې ځان سره دا ملګري نه بوځم او یوازې به ورشم. کله چې زه یوازې ورغلم او هغه ما ته تعویض کولو او ما ته یې ساختونه راکول نو د هغې سره یې زما په وجود لاس وهل شروع کړل چې ما دا هر څه نشو برداشت کولو او راته یې وویل که غواړې چې ستا اولاد وشي نو ضروري ده چې ته زما سره دغه کار وکړې ځکه چې نور هیڅ لاره نشته او بله څه طریقه نشته چې ستا یې د اولاد پیدا کېدلو تمنا پوره شي. نو دوستانو دغه ښځه وایي چې ما بیا خپل عزت نیلام کو. یو ماشوم مې کور ته راوستو خو زما عزت ورسره نیلام شوی و. دغه ښځه وایي چې زه ټول عمر له داسې اذیت د درد نه تېرېږم خو په ما باندې هیڅوک هم نه دي خبر او نه چاته ځان ښیم. دوستانو رښتیا هم ډېره یو افسوسناکه واقعه ده چې در سره مو شریکه کړه. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي الله پامان.